وروسته د 48 کالو زندان نه بالاخره دا کس بېګناه ثابت شو چې دا کس اوس 71 کلن ده او په 22 کلنۍ کې د قتل په تور امریکا کې نیول شوی و. خو له ډېرو څېړنو وروسته دا ثابته شوه چې د بیچاره قتل نه ده کړی، خو 48 کاله عمر په زندان کې ضایع شول. خو ته چا ویل چې ته په ځوانۍ کې غټ غټ بریتونه پرېږده، خود به د قاتل شک در باندې کېږي. په هر حال خبره دا نه وه. په 1994 کې کله چې دا زنداني شو ورباندې د قتل تور ولګېدو. په هغه وخت کې ورته وویل شو چې دا به مړ شي، خو د مرګ نه خدای بچ کو، ځکه چې په امریکا کې د وژنې پالیسي یا قانون له منځه لاړو او دوی مجبوره شول چې دا په عمري قید بندي کړي. او د ده د نیولو وجه هم ښځه وه، یوه جنۍ چې ډېره رارسوې وه او راغلې وه د شاهدې په توګه، او ورته ویل شوي وو چې دې تور پوستو کې وټاکه چې کوم یو قاتل ده. او دې جنۍ څه کتلي وو چې دا کس غټ غټ بریتونه لري او دا کس خوښ شوی وو او ورته ویلي وو چې دا قاتل ده. دې کس ویلي وو چې اصلا دا په سیمه کې موجود نه وو. خو بالاخره دا کس په 48 کاله زندان محکوم کړ او بالاخره د 48 کالو زندان نه وروسته نن محکمې د آزاد کړو. البته دا د امریکا د قوانینو په اساس کولای شي چې د خپل حقوقو غوښتنه وکړي او تقریبا تر $1,50,000 پورې دا د حکومت نه جریمه واخلي. باید ووایم چې زموږ ډېر مسافر چې غواړي په قاچاقي یو هیواد ته لاړ شي تر ډېره حده بې پوښتنې او بې ګناه نیول کېږي او زندانونو ته اچول کېږي. پس دعا وکړئ د مسافر په حال کې چې الله دې ټول مسافر په خپل حفظ او امان کې وساتي او الله دې هیڅوک بې ګناه په زندان کې نه بندیانوي. تاسو ولیکئ آمین.